د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښاروال الحاج حافظ صدیق صاحب د هدایت پر بنسټ د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیریت تر چتر لاندې د ټاکل شوي ګډ کمیسیون له لوري د لشکرګاه ښار او اړونده ولسوالیو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو 15 ورځنۍ نرخنامه ترتیب او اړونده هټیوالو او سوداګرو ته وویشل شوه. د مارکیټونو د تنظیم مدیریت د معلوماتو له مخې یاد مدیریت د ګډ کمیسیون په همکارۍ هر 15 ورځې وروسته د بازار له وضعیت څخه ارزونه ترسره کوي او د همدې ارزونې پر بنسټ د ځانګړي کمیسیون له تایید وروسته د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره نوې نرخنامه ترتیبوي. د همدې لړۍ په دوام دا ځل هم د لشکرګاه ښار او ولسوالیو لپاره تازه نرخنامه جوړه او د تطبیق په موخه وویشل شوه. همدارنګه د نرخنامې د ویش پر مهال ټولو هټیوالو او عمده پلورونکو شرکتونو مسؤلینو ته سپارښتنه وشوه چې خپل توکي د ښاروالۍ له لوري ټاکل شوي نرخنامې سره سم وپلوري. هټیوالو او سوداګرو هم د یادې نرخنامې د تطبیق ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې دا نرخنامه به د لشکرګاه ښار او ولسوالیو په کچه د راتلونکو 15 ورځو لپاره د اعتبار وړ ده.